حدیث کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام څه پوښتنه وسوه چې یا رسول الله دا زلزله ولې کېږي؟ دا زلزله ولې کېږي؟ د الله رسول ورته وفرمیلې د زلزلې یوه وجه دا ده چې زنا دومره عامه سي چې خلک یې داسې کوي لکه جایزه کار شي. زنا دومره عامه سي چې دا خلک زنا کوي، دا چینی کوي، هغه په خبر دی چې دا زنا کاره دی. دا ملګری خبر دی چې یاره موټر زما دی، زه چلوم، اوس نو زما ملګری دی، ما ته ویلي دی درځه 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 فلاني فلاني ځای له ولاړو، بیا هلته د زنا ده. زه وایي زه نه کوم، زه نه کوم، خو دغه د ده دپاره چې لاره برابره کړه، دا د ده دپاره چې ترتیب برابر کړي، د هومره حصه د ده هم پکې سته. خو د ده بیا دا خیال دی الحمدلله در ننه مې زنا نه ده کړې، الحمدلله تر ننه دې زنا نه وه کړې، خو په بل دې وکړله. د الله رسول فرمایي زنا به داسې عامه سي لکه جایزه کار خلک څنګه کوي، شرم نسته، بیا مطلب څه د سترګو اوبه چې بولي هغه نسته، یو رواج سو، یو رسم سلو، رواج سو او رسم سلو، زنا عامه سو. چیرې عامه سوله؟ رخشو والا څه پوښتنه وکړه، کریم موټر والا څه پوښتنه وکړه، پښتون آباد مزدا والا څه پوښتنه وکړه. سنټران خو نو ګډ څه د زنا او مرکزونه دي. که اوس یو سړی ناست هغه مولوي صاحب زموږ ډېر زورور شاپینګ سنټر دی، سهار وختي موږ فضایل اعمال کې وایو، منم، سهار وختي فضایل اعمال وایم، مازدیګر وختي چیش کوي. صحیح سو؟ مازدیګر وختي چیش کوي، سهار وختي چیش کوي. دا خو دو نمبري ده، دا منافقت دی، دا چل دی، دا دوکه ده. خلک دې دوکه کړي دي په دا خبرو باندې. اول زه یو استغله ولاړم مارکیټ ته، چې ورغلم یو دوکاندار دی، ماشاءالله مولوي صاحب په خیر خیر او خیر، مولوي صاحب تعلیم شروع دی، تعلیم به ته نه وکړم. ولې؟ وایي ستا ډېر ښه بیان دی. ما ویل یاره اول دې پر موږ لعنت سي، بیا دې پر تا لعنت سي. ولې مولوي صاحب؟ ما ویل خپله د دوکانه نه وځې، د 10 روپۍ د ګراک دپاره والله فرض لمونځ پرېږدي، او ما ته ورسه تعلیم وکړه، دا به تعلیم دی. او ما ته زه موبایل در ساخم، والله که 1000 روپۍ را پرېږدې، والله کې را پرېږدې، بس نو موږ هم هغه یو، ته هم هغه یې، هغه تورې بیا خپله معلوم کړي هغه څه شي. صحیح سولو؟ نو خبره دا ده د زنا او مرکزونه. لیبارټرۍ له دې ورسه د زنا مرکز دی، هسپتالو له دې ورسه د زنا مرکز دی. ورځه 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 کوم ځای دی د زنا مرکز نه دی؟ دا د الله رسول فرمایي زنا به دومره عامه. ما د جیک ماباد کیسه نه ده درته کړې، ما د شکارپور کیسه نه ده درته کړې، ما د روړۍ کیسه نه ده درته کړې. نن هم د یو سړي میسج دی چې زما د خپلې خوره سره ما د ډېره وخته دا بدکاري کوله، نن زه څه چم وکړم. والله مال هغه هلک ته ما زما نمبر ورکړه، زه به د سره خپله خبره وکړم چې دا په کومه دنده باندې اخته دی. نن هم ماله والله میسج رالی چې زما میرې مور چې کومه ده، میرې چې مې کومه د دې سره زه د وخت بله جمعه ټول دا بله خبره ده، دا زور سره اخته یم، زه څه چم وکړم. ما ستا بیان واورېدم. ټیک سولو؟ زنا عامه ده که نه ده؟ د الله رسول فرمایي چې کله زنا عامه سوه، خالي بیا تاسو تماشې کوئ، خالي بیا د خپلو ځانو بیا 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 میلې کوئ چې پر تاسو به الله څه. نو خبره دا ده عزیزانو، د الله رسول فرمایي زنا به عامه سي. چې زنا عامه سوه، خالي بیا زلزلو ته ګورئ، خالي زلزلو ته ګورئ. حضرت انس رضی الله عنه یو بل صحابي دا رالو بیبي عایشه صدیقې له، چې رالو ورته ویې ویلې چې دا زلزلې ولې کېږي، دا زلزلې ولې کېږي؟ دی ورته ویلې زلزلې په دې وجه کېږي چې په کومه علاقه کې زنا عامه سي، هلته به چیش کېږي، هلته به زلزلې الله خامخا راولي. زنا عامه سوه. اوس یوه زنا چې د عزیزانو حقیقي زنا ده، یو د سترګو زنا ده، یو د غوږو زنا ده، یو د خولې زنا ده، یو د لاس زنا ده، یو د پښو زنا ده. نن یو سړي میسج کړی و، زما د یو نجلۍ سره بیا د بې تعلق ما او دا د ورورو د خور په شان دی، ما ته ورور وایي، ما و دې ته خور ویله. نو بس بیا الله 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 نن دې ځای ته راووتو چې ما بدکاري ورسره وکړم، څه چم وکړم؟ نو ما ویل تا چې ورته خور هغه هم درواغ وه، چې دې درته ورور هغه هم درواغ و. دوکانداران نه دي دا سنټرانو والا چې راسي خورې څه شي غواړې، ښه درواغ مه وایه، دو نمبري مه کوه، دوکهبازي مه کوه، چل مه کوه، خلک مه خطاباسه یاره. والله ستا په دې خبره ته شیطان خوشحاله کوي. تا په خور ورته وویلې، په دا کې دم چل دی، په دا کې دم دوکه ده، په دا کې هم ستا دوکه ده. ته ډېر پاک شولې،
او یاره موږ والله د لوړو په نظر ورته ګورو د لوړو په نظر د الله رسول فرمایي ته چې غرمې د مور کمرې لره ورځې غږ ورکوه تا مور زه درځمه صحابي ویل یا رسول الله نو ولې نو مور نه سړی په بد نظر ولي یا کېدلی شي په دې حال کې وویني هغه ته ته خوند نه درکوي د الله رسول دا امر کړی دی ته د مور کمرې د مور خو نو بالا خبره خو به نو نه وي صحیح سلو نو ورته ویلی ول زنا عامه سي زنا او چې کله یو سړی زنا کوي د الله رسول فرمایي دا ایمان الله داسې جنې واخلي حضرت ابو هریره فرمایي وای دا ایمان داسې ولاړ شي د پر سر باندې ولاړ په دا حال کې دی په ایمان کې نه وي بیا صحابي پوښتنه وکړه حضرت ابو هریره څه ول دا سره کم ول دا ایمان د سړي څه داسې ووځي لکه قمیص چې وباسي دا قمیص ایمان که دا وباسي سړی څنګه لڅ سي دا د زنا په حال کې سړی داسې لڅ سي بیا فرمایي غالبا حدیث شریف دی دا کله چې یو سړی د زنانې سره خبرې کوي وای دا خبرې چې دی کومې کوي د قیامت په ورځ به دی وایي چې یا الله کشکې ما صرف ویلولی په غوږو کې مې اچولی دا ډېره ښه وه تر دې چې ما د دې ښځو سره ګپ و مجلس چې دی یاده کوي موږ یاران لرو په دکاندارانو کې بیا دې کیسې درته کوي توبه الله دې ازمایش امتحان نه راکوي الله دې زموږ د ټولو پرده وکړي زه هېڅ چاته پیغور نه ورکوم هېڅ چاته دا عار نه ورکوم چې یاره دا نه موږ ټول د یوې معاشرې خلک د یوې خاورې پیدا یو زموږ ته رسم دا هر قدم یو دی یاره زه په دې کې دا نه کوم نعوذ بالله چې زما یو سړی ټارګېټ دی که زما هغه رقم خبره والله په ما ازمایش کوي په ما امتحان کوي زه د ګر جهان پر مخ رسوا سم د الله څخه عفو غواړم نو فرمایي دا زنا چې کله سړی کوي زنا اوس نو ته راواخله ماښام دا موټرانو کې چې خلک ګرځي دا کروڑپتیان دا غټ موټران دا چیش لپاره ګرځي د خدای سرایان ولا کنه حاجي صاحب دې ګرځي راوتلی دی نه حاجي صاحب نه دی حاجي صاحب خالي پوښتنه پسې وکړه چې حاجي صاحب دوی څوک راوتلی په چیش پسې دی او ولې راوتلی دا پوښتنه خالي دا پوښتنه وکړه نو د الله رسول فرمایي چې کله زنا عامه سو عایشې صدیقې ورته ویلې